د الانفال مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لتا څخه د انفال یعنی د ولجې د مالونو په باب پوښتنه کوي. وایا د انفال یعنی د ولجې مالونه خود الله او د هغه د پیغمبر دي، نو تاسو له الله څخه ویریږئ او خپل منځي اړیکې سمې کړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ که تاسو مؤمنان یاست. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ریښتینی مؤمنان خو هغه دي چې د هغو زړونه د الله د یاد په اورېدلو لړزیږي او کله چې د هغو په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي نو د هغو ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې اعتماد لري. هغه کسان چې لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه زموږ په لار کې لګوي. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. همداسې خلق حقیقي مؤمنان دي. د هغو لپاره د هغو له رب سره لوی درجې دي، له ګناهونو څخه تیریدنه او ډیره غوره روزي ده. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. د دې ولجې د مالونو په باب همغسې صورت رامنځته کیږي لکه څنګه چې په هغه وخت کې رامنځته شوی و چې کله ستا رب ته له حق سره له خپله کوره ویستلی وي او له مؤمنانو څخه د یوې ډلې لپاره دا ډیره بده برېښېدله. هغوی د دې حق په باب له تا سره په جګړه وو په داسې حال کې چې هغه په ډاګه څرګنده ښکاره شوی و. د هغو حال دا و چې تا به ویل د سترګو لیدلي مرګ لوري ته وروستل کیږي. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. یاد کړئ هغه وخت چې الله له تاسو سره وعده کوله چې له دوه ډلو څخه به یوه تاسو ته په لاس درشي. تاسو غوښتل چې کمزوري ډلې دې په لاس درشي، خو د الله اراده دا و چې په خپلو لارښوونو سره حق ثابت وکړي او د کافرانو بیخ وباسي تر څو چې حق ثابت شي او باطل پاتې شي. که دا د مجرمانو لپاره څومره ناکاره بریښي هم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. او هغه وخت چې کله تاسو خپل پروردګار ته فریاد کوو په جواب کې هغه و فرمایل چې زه ستاسو د مرستې لپاره پرله پسې 1000 فرښتې درلیږم.
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. دا خبره الله تاسو ته صرف په دې خاطر درو ښودله چې ستاسو لپاره زیری وي او ستاسو زړونه پرې ډاډه شي که نن مرسته خو چې هر کله کیږي د همغه الله له لورې کیږي په یقیني توګه الله برلاس او د حکمت څښتن دی. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. او هغه وخت چې کله الله له خپل لوري نه د پریشانی په بڼه کې پر تاسو باندې د ډاډین او نو ویریدو کیفیت خوراو او له اسمانه پر تاسو باندې اوبو ورولې ترڅو چې تاسو پاک کړي او له تاسو څخه د شیطان وسوسه ایسته کړي او تاسو همت پیاوړی کړي او د هغه په وسیله تاسو قدمونه ټینګ کړي. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. او هغه وخت چې کله ستاره پرښتو ته وحی وکړه چې زه له تاسې سره یم د مؤمنانو قدمونه ثابت کړئ زه به همدا اوس د کافرانو په زړونو کې ویره واچوم نو تاسې د هغو پر غاړو باندې ګزار وکړئ او بند ووایئ. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. دا ځکه چې دی خلکو الله او د هغه پیغمبر سره مقابله کړې ده او څوک چې الله او د هغه رسول سره مقابله وکړي الله په ډیره سختۍ سره هغه نیسي. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. دا دي ستاسې مجازات اوس خوند وڅکئ او تاسې ته د ښکاروي چې د حق د منکرانو لپاره د دوزخ عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ای ایمان راوړونکو کله چې تاسې دی ولخر په بڼه له کافرانو سره مخ یاست نو هغو ته شا مه اړوئ. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. څوک چې په داسې موقع کې شا واړوي مګر دا چې د جنگي تاکتیک په ډول داسې وکړي یا له کوم بل پوځ سره د یو ځای کېدو لپاره نو هغه به د خدای په غضب اخته شي د هغه استوګنځای به دوزخ وي او هغه د ورګرځېدو ډېر ناکار ځای دی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. نو حقیقت دا دی چې تاسې هغوی ونه وژل بلکې الله هغوی ووژل او تا ونه ویشتلې بلکې الله وویشتلې او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو
نو دا د دې لپاره و چې الله مؤمنان له یوې ډېرې ښې ازموینې څخه په بري سره تیر کړي. په باوري توګه الله اورېدونکی او پوهېدونکی دی. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. دا معامله خو له تاسې سره ده او له کافرانو سره معامله دا ده چې الله د هغو د چلونو کمزوری کوونکی دی. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. دی کافرانو ته ووایه که تاسې فیصله غوښتله نو دا د فیصله مو مخې ته راغله. اوس که منع شئ نو همدا ستاسې لپاره ډیره ښه ده او که بیا وګرځئ او همغه حماقت تکرار کړئ نو موږ به هم همغه سزا تکرار کړو او ستاسې ډله که هر څومره زیاته هم وي ستاسې په درد به ونشي خوړلی. الله د مؤمنانو ملګری دی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ای مؤمنان د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ او د حکم له اورېدو نه وروسته له هغه څخه غاړه مه غړوئ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. د هغو خلکو په شان مه کیږئ چې هغو وویل چې موږ واورېدل په داسې حال کې چې هغوی نه اوري. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. په یقیني توګه د خدای په نزد ساکخانو ډیره بده نوعه هغه کاڼه ګونګیان خلک دي چې له پوهې نه کار نه اخلي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. که الله دا ګڼلی وای چې په دوی کې یو څه ښه هم شته نو ارومرو به دوی ته د اورېدو وس ورکړی و، خو له ښه نه پرته که دوی اورولي وای نو په بې اعتنایي سره یې ورڅخه مخ اړو. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ای ایمان راوړونکو د الله او د هغه د پیغمبر بلنې ته لبیک ووایئ چې کله پیغمبر تاسې ته د هغه شي په لوري بلنه درکړي چې تاسې ته ژوند بخښونکی دی او وپوهیږئ چې الله د انسان او د هغه د زړه تر منځه حایل دی او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړی شي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. او له هغې فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه اغېزه به په ځانګړې توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نشي چې په تاسې کې چا ګناه کړي وي او وپوهیږئ چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ وي په ځمکه کې تاسې کمزوري ګڼل کېدئ، تاسې ویریدلی چې خلک مو له منځه یونیسي، بیا الله تاسې ته د پناه ځای برابر کړ، په خپله مرسته یې ستاسې مټ قوي کړ او ښه روزي یې در ورسوله، ښایي چې تاسې شکر ویستونکي اوسئ. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اے مؤمنانو، له پوهې او ادراک سره له الله او د هغه له پیغمبر سره خیانت مه کوئ، په خپلو امانتونو کې ټګي مه کوئ. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. او پوهیږئ چې ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه په حقیقت کې د ازمویښت وسایل دي او له الله سره د اجر ورکولو لپاره ډیر څه دي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے مؤمنانو، که تاسې له خدای وویریږئ نو الله به تاسې ته محک یعنی فرقان در په برخه کړي چې په هغه سره د حق او باطل ترمنځ توپیر وکړي او ستاسې بدۍ به درڅخه ایسته کړي او ستاسې قصور به در وبخي. الله لوی فضل کوونکی دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. هغه وخت هم د یادونې وړ دی چې د حق منکرانو ستا په خلاف دسیسې جوړولې چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا دې له وطنه وشړي. هغوی خپل تدبیرونه په کار اچول او الله خپل تدبیر کاو او الله تر ټولو ډیر ښه تدبیر کوونکی دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. کله چې هغوی ته زموږ آیاتونه اورول کېدل نو ویلې چې هو واموریدل، که موږ غواړو نو دغه راز خبرې موږ هم جوړولی شو. دا خو همغه زړې افسانې دي چې له پخوانیو خلکو څخه راپاتې. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. او هغه خبره هم د یادونې وړ ده چې هغوی ویلي وو، خدایه که دا په رښتیا سره حق دی او ستا له لورې دی نو پر موږ باندې له اسمانه تیږې ووروه یا را باندې کوم دردناک عذاب راوله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. په هغه وخت کې خو الله په هغوی باندې د عذاب نازلونکی نو تر څو پورې چې ته د هغو په منځ کې موجود وي، او نه د الله دا عادت دی چې خلک بخښنه غوښتونکي وي او هغه ورته سزا ورکړي. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. خو اوس به ولې هغه ور باندې عذاب نه نازلوي چې هغوی د مسجد حرام لاره بندوي، په داسې حال کې چې هغوی د دې مسجد مشروع متولیان نه دي. د هغه مشروع متولیان یوازې پرهیزګاران کېدلی شي،
خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهیږي. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بیت الله ته د دې خلکو لمونځ څه وي، خو شپېلۍ غږوي او چکچکې وهي، نو دا دی اوس له حق څخه د خپل هغه انکار په مجازات کې چې تاسې کوئ د دې عذاب خوند وڅکئ. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. کوم خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی، هغوی خپل شتمنۍ د خدای له لارې نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به یې لا زیات لګوي، خو په پای کې به همدا هلې ځلې د هغو لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي. بیا به هغوی مغلوب وي، بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي، تر څو چې الله ناپاکي له پاکۍ نه بیله کړي او هر ډول ناپاکي سره یو ځای ډیری، یعنی یو د بل د پاسه غونډ کړي، بیا هغه ټول په دوزخ کې وغورځوي. همدا خلک په اصل کې زیانکاران دي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ای پیغمبره، دې کافرانو ته ووایه چې که اوس هم را واوړئ نو څه چې مخکې شوي دي له هغو څخه به تېرېدنه وشي، خو که دوی هماغه مخکینی چلند بیا تکرار کړي نو له پخوانیو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټولو ته ښکاره دي. د الانفال مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 8مه سوره ده، په مدینې منورې کې را نازله شوې ده، 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اورئ. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ای مؤمنانو، له دې کافرانو سره تر هغه پورې وجنګېږئ چې فتنه پاتې نشي او ټول دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی له فتنې نه لاس واخیسته نو د هغو د عملونو لیدونکی الله دی. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. او که هغوی ونه منله نو پوهیږئ چې الله ستاسې سرپرست دی او هغه ډیر ښه ساتونکی او مرستندوی دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
او تاسو ته د معلومه وي چې د ولجې څه مال چې تاسو په لاس راوړی دی د هغه پنځمه برخه د الله او د هغه د پیغمبر او د خپلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده. که تاسو په الله او په هغه شی باندې ایمان راوړی وي چې د فیصلې په ورځ یعنی د دواړو لښکرو د مخامخ کېدو په ورځ مونږ پر خپل بنده باندې نازل کړی وو، نو دا برخه په خوښۍ سره ادا کړئ. الله په هر څه قادر دی. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. هغه وخت در په زړه کړئ چې تاسو د ناو په دې غاړه کې وي او هغوی په هغه بله غاړه کې دیره شوي وو او کاروان له تاسو نه لاندې د ساحل خواته وو. که چیرته له مخکې نه ستاسې او د هغو په منځ کې د مقابلې تړون شوی وای نو تاسو به ارومرو په دې وخت کې څنګ کړی وای. هر څه چې وشول هغه د دې لپاره و چې د کومې خبرې فیصله چې الله کړې وه هغه منځته راشي تر څو هلاک کېدونکي له ښکاره دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندی پاتې کېدونکی دی هغه له روښانه دلیل سره ژوندی پاتې شي. په باوري ډول الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. او ای پیغمبره هغه وخت در په زړه کړه چې خدای هغوی تا ته په خوب کې کم دروښودل. که چیرته د هغوی شمیر تا ته زیات درښودلی وای نو تاسې به ارومرو خپل همت بایللی وو او د جنگ په باب به مو شخړه پیل کړې وه، خو الله تاسې له دې نه وژغورلی. په یقیني ډول هغه ان د سینو پر راز پوهیږي. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. او یاد کړئ چې کله د نښتې په وخت کې خدای ستاسې په نظر دښمنان لږ راوستل او د هغوی په نظر تاسې لږ وروستلی تر څو کوم کار چې کېدونکی و الله هغه وکړي. په پای کې ټولې چارې د همغه الله لوري ته ورګرځي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ای مؤمنانو کله چې له کومې ډلې سره ستاسې مقابله وي نو کلک ولاړ اوسئ او الله ډیر یادوئ. هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه وي. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکي اوسئ او په خپلو منځو کې شخړه مه کوئ، که نه نو په تاسې کې به کمزوري پیدا شي، برم یعنی د مقاومت توان به مو لاړ شي. له زغم نه کار واخلئ، په یقیني توګه الله د صابرانو ملګری دی. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. او تاسې د هغو خلکو غوندې مه کیږئ چې له خپلو کورونو څخه په ویاړ او افتخار سره او خلکو ته د ښودنې لپاره راووتل او کړنلاره یې دا ده چې خلک د الله له لارې څخه منع کوي. هغوی چې څه کوي د خدای له مؤاخذې نه د باندې نه دي.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لګوندې هغه وخت در په زړه کړه چې شیطان د دې خلکو په نظر کې د دې خلکو کړه وړه ښایسته برېښولي او دوی ته ویلي و چې نن پر تاسې باندې څوک نشي برلاس کېدی او دا چې زه به له تاسې سره یم. خو کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو هغه په پوندو په شا تاو شو او ویې ویل چې زه ستاسې له ملګرتیا نه بېزار یم. زه هغه څه وینم چې تاسې نه وینئ. زه له خدای ویریږم او خدای ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. کله چې منافقانو او ټولو هغه خلکو چې زړونه په ناروغي اخته دي ویل چې دا خلک خو د دوی دین سودایي او لیونیان کړي دي. په داسې حال کې چې څوک په الله باندې توکل وکړي نو په باوري ډول الله زیات برلاسی او حکمت والا دی. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. کاش کې تا هغه حالت لیدلی شوی چې کله پرښتو د وژل شوو کافرانو ساګانې اخیستلې د هغوی په مخونو او څټونو باندې ګزارونه کول او ویلې دا دی اوس د سوځېدو سزا وګالئ. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا هغه جزا ده چې د هغې وسایل ستاسې خپلو لاسونو د مخه تیار کړي وو. که نن الله خو پر خپلو بندګانو باندې ظلم کوونکی نه دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. له هغو سره دا معامله په همغه شان وشوه لکه څنګه چې له فرعونیانو او له هغو نه مخکنیو نورو خلکو سره شوې ده چې هغوی د الله د آیتونو له منلو څخه انکار وکړ او الله د هغوی په ګناهونو باندې هغوی ونیول. الله قوي او سخت سزا ورکوونکی دی. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. دا د الله د دې عادت سره سم وشول چې هغه هیڅ یو نعمت چې کوم قوم ته ور په برخه کړی وي تر هغه پورې نه بدلوي تر څو چې هغه قوم په خپله کړنلاره او کړنچاره نه وي بدله کړي. الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. له فرعونیانو او له هغو نه مخکنیو قومونو سره چې څه وشول هغه د همدې قانون سره سم وشول. هغوی د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل. هله بیا موږ د هغوی د ګناهونو په مجازات کې هغوی هلاک کړل او فرعونیان مو غرق کړل. دا ټول ظالمان. إن
شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. په یقیني توګه د الله په نزد په ځمکه باندې خوځېدونکي مخلوق کې تر ټولو بدتره هغه خلک دي چې د حق له منلو نه منکر شوي دي، بیا په هیڅ ډول د هغه منلو ته حاضر نه دي. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. په تیره بیا له دوی نه هغه خلک چې له هغو سره تا وعده وکړه بیا هغوی په هر وخت کې هغه ماتوي او یو بد سره له خدایه نه ویریږي. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نو که دا خلک تا ته په جګړه کې په لاس درشي نو داسې څه ورسره وکړه چې له هغو وروسته چې نور څوک د دغه راز کړنچارې غوره کوونکي وي هغوی حواس بایلي. هیله ده چې د وعدې ماتوونکو له دې عاقبت څخه هغوی درس واخلي. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. او که چیرته د کوم قوم له خیانت نه ستا ویره وي نو د هغو تړون په ښکاره ډول د هغو په وړاندې وغورځوه. دا یقیني ده چې الله خائنان نه خوښوي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. د حق منکران دي په دې غلط انګیرنه کې نه وي چې هغوی له مسلمانانو څخه لوبه وګټله. دا یقیني ده چې هغوی مسلمانان نشي بې وسې کولای. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. او تاسې تر خپلې وسې ډیر زیات طاقت او تیار زین کړي آسونه د هغوی د مقابلې لپاره برابر کړئ تر څو چې په دې وسیله د الله پر دښمنانو پر خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو هیبت راولئ چې تاسې نه پیژنئ خو الله یې پیژني. د الله په لاره کې چې تاسې هر څه ولګوئ د هغو پوره بشپړ مکافات به ستاسې لوري ته راوګرځول شي او له تاسې سره به هیڅ کله ظلم ونشي. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او ای پیغمبره که دښمن د روغې جوړې یعنې اشتۍ خواته میلان ولري نو ته هم د هغې لپاره تیار اوسه او پر الله باندې توکل وکړه. په یقیني ډول هماغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. او که هغه د غولونې نیت ولري نو ستا لپاره الله کافي دی. هماغه ذات دی چې په خپله مرسته او د مؤمنانو په وسیله یې ستا ملاتړ وکړ او د مؤمنانو زړونه یو له بل سره ولګول. که تا د ځمکې د مخ ټولې خزانې لګولې هم وای نو د دې خلکو په زړونو کې د خپلمنځي مینه نه شوای اچولی خو الله دی چې د دوی زړونه یې سره ولګول. په یقیني توګه هغه ډېر زورور او د حکمت خاوند دی. يا أيها
النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ای پیغمبره، ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله کافی دی. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ای پیغمبره، مؤمنان جنگ ته وهڅوه، کله تاسې نه 100 تنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې برلاسي شي، او که 100 تنه داسې وي نو د حق د منکرانو په 1000 تنو باندې به برلاسي شي، ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې پوهه نه لري. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خنو اوس الله ستاسې پیټه سپکړ او هغه ته معلومه شوه چې اوس په تاسې کې کمزوري ده، نو کله تاسې نه 100 تنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې، او که 1000 تنه داسې وي نو په 2000 باندې به د الله په حکم برلاسي شي، او الله د هغو خلکو ملګری دی چې صبر کوونکي دي. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. له هیڅ پیغمبر سره دا نه ښایي چې له هغه سره جنګي اسیران وي تر څو پورې چې هغه په ځمکه کې دښمنان په ښه شان وټکوي. تاسې د دنیا ګټه غواړئ په داسې حال کې چې د الله تر نظر لاندې آخرت دی، او الله برلاسی او د حکمت خاوند دی. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. که د الله لیکنه مخکې نه وای شوې نو څه چې تاسې اخیستي دي د هغه په مجازات کې به تاسې ته ډېره لویه سزا درکړی شوې وای. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نو کوم مالونه چې تاسې د ولجې په ډول په لاس راوړي دي هغه خورئ، هغه حلال او پاک دي، او له الله نه په ویره کې اوسئ. په یقیني توګه الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ای پیغمبره، هغو بندیانو ته چې ستاسې په لاس کې دي ووایه چې که الله ته معلومه وای چې ستاسې په زړونو کې څه خیر شته نو هغه به تاسې ته له هغه څه نه زیات درکړي چې له تاسې څخه اخیستل شوي دي، او ستاسې خطاوې به وبخي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. خو که هغوی له تا سره د خیانت اراده لري نو له دې نه مخکې هغوی له الله سره هم خیانت کړی دی، لکه چې د همغه کار سزا الله هغو ته ورکړه چې هغوی ستا لاسته راغلي دي. الله په هر څه پوهیږي، د حکمت خاوند دی.
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. کوم خلکو چې ایمان راوړ او هجرت وکړ او د الله په لار کې په خپل سر او مال وجنګیدل او کوم خلکو چې مهاجرینو ته ځای ورکړ او له هغو سره مرسته وکړه هغوی په اصل کې یو د بل دوستان یعنی مرستندوی دي. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړی دی خو هجرت نه دی کړی نو له هغو سره ستاسې کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو پورې چې هغوی هجرت نه وي کړی. هو که هغوی د دین په باب له تاسې نه مرسته وغواړي نو د هغوی مرسته کول پر تاسې باندې فرض دي خو د یو داسې قوم پر خلاف نه چې له هغه سره ستاسې تړون وي. تاسې چې څه کوئ الله هغه ویني. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. کوم کسان چې له حق منکر دي هغوی یو د بل حمایت کوي. که تاسې دا ونه کړئ یعنی له یو بل سره خپل پیوستون نه ساتئ نو په ځمکه کې به فتنه او ستر فساد راولاړ وي. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. کوم خلکو چې ایمان راوړ او د الله په لار کې کور کلی پریښود او جهاد وکړ او کوم خلکو چې پناه ورکړه او مرسته وکړه هغوی ریښتیني مؤمنان دي. د هغو لپاره د ګناهونو بخښنه او ډیره ښه روزي ده. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. او کوم کسانو چې وروسته ایمان راوړ او بیا یې هجرت وکړ او له تاسې سره یو ځای په جهاد لاس پورې کړ هغوی هم له تاسې څخه دي خو د الله په کتاب کې د وینې خپلوان د میراث د وړلو له نظره یو د بل زیات حقدار دي. په یقیني ډول الله په هر څه باندې پوهیږي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.